نو قیامت دومره سخته زلزله ده، دومره سخته ورځ ده چې خلک به وګوري ته چې دا به نشه ښکاري، چې داسې ورځ ده چې ځوان به بوډا شي. قیامت دومره سخته ورځ ده چې 50,000 کاله په اندازې باندې دا ورځ ده. روایتو کې راځي چې داسې ورځ ده چې ځوان به بوډا شي، داسې ورځ ده چې مور هغه مور چې بچي ته پی ورکوي ډېره زیاته رحم کوونکي په خپل بچي باندې اب خپل بچي پرېږدي. الله فرمایي سورة الحج کې وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. الله وي نو قیامت دومره سخته زلزله ده، دومره سخته ورځ ده چې خلک به وګوري ته چې دا به نشه ښکاري. الله وی وما هم بسکارا، دوی به نشه نه بلکې عذاب د الله ډېر سخت دی، د دې سختۍ د وجې نه به دا خلک داسې ښکاري تاسو ته. په هغه ورځ به پیغمبر وی الله اکبر، پیغمبر به وی امتی امتی، زما امت زما امت. هر سړی دا په خپلو خولو کې ډوبي، هر سړی به وی. الله قرآن کی حکایتاً دا خبر را نقل کړی دا سورت عبسه کی 30 سپاره 3 سورت کی الله په اخیری آیاتونو کی احوال د قیامت بیانې. یوم یفر المرء من اخیه، داسې ورځ ده چې په دې ورځ باندې به ورور د ورور نه تښتي، خور د خور نه، مور د بچي نه، پلار د بچو نه. الله به وایي داسې ورځ ده چې هر سړی به په خپله مخه باندې وي، د دې ارزو به کوي چې ما سره آسان حساب کتاب وشي، د دې ارزو به کوي چې جهنم ته لاړ نشم جنتي شمه. الله وایي داسې ورځ ده الحاقة ما الحاقة القارعة ما القارعة، تنګېدونکې ورځ ده، د سختۍ ورځ ده، د تکلیفونو ورځ ده. په دې ورځ باندې به هم زما او ستا پیغمبر هغه به وایي امتي امتي امتي، زما امت زما امت زما امت. الله په دوی باندې رحم وکړي. هغه امت د پیغمبر نن د پیغمبر سره وفا نه کوي، جفا کوي.